راځو واپس ایکسل sorted data اوس راځو find and select کې واپس go to special او پای کې وګوره موږ سره یو کمانډ چای تا current array وته ویل کیږي what do you mean by current array او د current array موږ سره مطلب څه دی د current array مطلب موږ سره دا دی چې کچرته ما سره د قص ډیټا موجود وي لکه زه تور کوم سیلری او وروسته به تاسو بیا لیجر ټرایل بیلنس انکم سټیټمنټ وایي او زه غواړم چې بھئی دا ریزلټ موږ سره په دې زیات سیلز کې راشي یو خو که تاسو ټوټل رو باسئ نو تاسو مساوي اس یو ام سم ولیکئ او د هغې نه پس وګورئ دغه ټوله ډیټا تاسو ډریګ کړئ and then press enter نو تاسو له صحیح طریقې سره هغه سمیشن درکړي او که نه زه دا ټوټلز چې کوم دي زه غواړم چې دا په دې ټول سیلز کې راولمه نو د هغې لپاره اس یو ام سم او ګورئ دا ټول ایریا به زه انتخاب به کړمه او زه به کنټرول شفټ انټر به ووهمه تر څو پورې چې تاسو کنټرول شفټ انټر نیوالې تر هغې پورې دا انسر تاسو سره په دې ایریا کې نشي راتلی اوس وګورئ زه په دې یو ځای کې چینجز کومه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ایټسټرا نو ګورئ په یو ځای کې چینجز راولئ نو اټومیټیکلی ستاسو په ټول ایریا کې تاسو سره چینج راشي نو ځکه دې ته موږ ارې ورته وایو او ارې اصل کې څه ته ویلی شي ا کلیکشن آف ایلیمنټس ته چې کله یو څو ایلیمنټس یو ځای شي چې کله یو څو څیزونه یو ځای شي نو هغې ته مونږ ارې ورته وایو دیټ از کالډ ارې لکه اوس چې 1 2 3 4 5 6 7 نو دې ته مونږ یو ارې ورته ویلی شو یو ځایوالي ته وایي which have same properties هغه داسې څیزونه وایي چې هغې به same properties وي نو ځکه هغې ته مونږ ارې ورته اصل کې وایو نو اوس دې ما ته وایي چې د ارې دې ته وایي انډیکس 1 دې ته انډیکس 2 دې ته انډیکس 3 انډیکس 4 انډیکس 5 وغیرہ وغیرہ او کنه دا ټول زه ډیلیټ کوم دا ټول ډیلیټ کولی شم خو که دا یو ډیلیټ کوم نو د ارې یو حصه تاسو نشئ ډیلیټ کولی یو کین ناٹ ډیلیټ دیم نو ګورئ زه ورته یم چې آیا زما په دې ایکسل شیټ کې ارې شته نو فایند اینډ سلیکټ ته راشئ دې ځای نه ګو ټو سپیشل ته او د هغې نه پس کرنټ ارې ته راشئ او دا دې ځای نه اوکې کا نو ما ته وایي وګورئ دا ستاسو ارې ده چې تاسو دې ځای نه انتخاب یې کړه تاسو ته نو مطلب وي دا ټول دې ته ارې به ته ویلي کېږي او ارې به تاسو همیشه دپاره په کنټرول شفټ انټر سره راولئ مطلب دا چې کله تاسو یو ټوټل رو باسئ اس یو ام سم او دا ټوله ډیټا به کې تاسو انتخاب کې نو دې نه پس په تاسو کنټرول شفټ انټر به ووهئ داسې نو چې کله تاسو کنټرول شفټ انټر ووهئ نو کولی شئ چې دې لارې نه تاسو دا سمیشن دې طریقې سره راولئ نو ځکه دې دپاره مونږ دا فایند اینڈ گو ټو سپیشل کې دا ارې کمانډ استعمالو نو زه ورته یم چې آیا زما په دې ډاکیومنټ کې چېرته ارې شته نو زه به فایند اینڈ سلیکټ گو ټو سپیشل ته به راشم کرنټ ارې ته به کلیک کوم او دا به زه اوکې کړمه نو ګوره دغه ټوله ډیټا یې ما ته اټومیټیکلي راته راکړه چې دا ستا ارې ده بیا فایند اینڈ سلیکټ گو ټو سپیشل ته راشه او ورپسې موږ سره آبجیکټس دي وٹ ډو یو مین بای آبجیکټس که چېرته زه انسرټ ته راشم دې ځای نه نو په دې انسرټ کې وګورئ تاسو سره ډفرنٹ ټایپس آف شیپس دي یعنی ګوره دا هم یو آبجیکټ دی دا هم ما سره یو آبجیکټ دی وګورئ دا آبجیکټ دې ځای کې اټس آلسو این آبجیکټ او دا هم دې ځای کې یو آبجیکټ دی مختلف قسم آبجیکټس دي یو قسم ته وایي چې دا ټول آبجیکټس ډیلیټ کا یا انتخاب کا نو زه به راشم فایند اینڈ سلیکټ ته او په فایند اینڈ سلیکټ کې به تاسو ګو ټو سپیشل ته راشئ او د هغې نه پس آبجیکټس والا او دا اوکې که دې ځای نه نو ګورئ هغه ټول آبجیکټس یې تاسو له انتخاب کړل نو که هغې له تاسو رنګ ورکوئ یا ډیلیټ کوئ نو د هغې د لارې نه مونږ دا طریقه او دا میتھډ اخلو بیا فایند اینڈ سلیکټ گو ټو سپیشل ته راشئ ورپسې مونږ ګورئ رو ډفرنسز دي کالم ډفرنسز دي پریسیډنټس دي انډیپینډنټس دي وغیرہ وغیرہ وګوره زه به دا رو ډفرنسز دې ځای نه واخلم دا رو ډفرنسز به زه څنګه دې ځای نه ایډ کوم هاو ټو ایډ دیم نو زه به دا رو ډفرنسز دې ځای نه ایډ کوم ګورئ که چېرته ما سره په دې رو کې نومونه یې سیف فار ایگزامپل علي او دا زه کنټرول انټر کړم دې ځای کې زه ورکوم سجاد او دې ځای کې زه ورکوم اکرام زه ورته یم چې آیا په دې رو کې ما سره کوم کوم نومونه مختلف دي هغه راته وښایه
تاسو به find and select good special تراشه او دې ځنه دا رو ډیفرنسز والے او دا به اوکې کې دلته نو ماته یو ګوره دا سجاد او اکرام که تاسو کلر ورکوي یا هر څه کوي وې دې کې دا نمونه ما سره مختلف دي او دا وګوره ډیلیټ کړئ ځنه او تاسو سره یو شان نمونه اتوماتیکلی پاتې شو د سره ډیر کچره تاسو داسې په کالم کې چرته مختلف نمونه زور کوم دې ځنه سجاد زور کوم یونس دلته وګوره سه او زور کوم واحد نو ګوره زه دې ځکه دا کولی شم چې دې کې دا مختلف قسمه نمونه ز په کالم کې سرچ کوم نو find and select good special تراشه او ګوره پای کې تاسو سره د کالم ډیفرنسز چې کم کالم کې ما سره مختلف والی نو هغه را ترا کا اوکې کړي ځه نه نو کدا ډیلیټ کوم نو ګوره دا دې طریقې سره دا کالم کې چې کومه ډیټا ونه هغه ما تک ډیفرنٹ ختم کړه او چې کوم یو شون نو هغه را ته هم داسې پرې خو ده it's really easy to determine find and select good special تراشه واپسې وګوره ما سره precedents دي and dependents دي look at here precedents and dependents and what do you mean by this precedents څه شي دي یاد ساده precedent چې کلم تاسو لکه یو سو values say for example دا سه واخلې او زه غواړم چې دا جمع کما دا plus this one plus this one وګوره دا plus this one وغیرہ وغیرہ وګوره زه دا جمع کوم دا سه دا مې انټر کو زم چې آیا دا انسر د چا نه راغلی دی اما توخایا نو زبراشم دې نه find and select good special تا او دې کې به دا precedent سوالم direct only او دا به دې نه زو کې کم باس نو ګوره تاسو دې سیل دا رنگ ور کې کنه دې فونټ لا تاسو ته اتوماتیکلی پته ولګي چې دا انسر تاسو د دې او د دې سیلز نه راغلی دی اوس کو چرته یو کس سے فار ایگزامپل د کسي اغستی لکه دې ځنه سیلری دو بیا ما سره سه فار ایگزامپل بونس دی نو ګوره که چرته زه دې ځکه د کس ویلیوز والم او دې ځنه مې ویلیوز داسې واغسته او زه غواړم چې دا ټوټل کما نو ټوټل به څنګه وباسم زه به دا ټوټل کم دې ځکه اوسو ویل لکه دا جمع سه فار ایگزامپل دا او بیا جمع ز دا کوما نو کو دا مې انټر کو نو ګوره ما سره دلته داسې را تراکو او بیا ز ټوټل د دیم رو باسم سه فار ایگزامپل this one plus this one وګوره دا مې ټوټل کدا انټر وکما اوس دې ځکه د دوانو ګرینډ ټوټل رو باسم ګرینډ ټوټل نو ګرینډ ټوټل به څنګه رو باسم مساوي دا جمع دا به ته اډ کما دا دوانه ز غواړم چې اډ کم دې زینا and then press enter نو ګوره دوانه ماته اتوماتیکلی اډ کراتا اوس وګوره تاسو پدې کې د دې دوانو ټوټلې ماته دې ځکه راوست زه تم آی دا انسر د چانه راغلی دی نو find and select تبراشه good special تا او دې نیم چې precedents لومبه نمبر direct only دا اوکې کا وی دا انسر د دې او د دین راغلی دی وګوره these are او واپس کوم دی نه زه تم چې دا انسر خود دی او دین راغلی دی خود دا انسر چان راغلی دی هغه راته وخایا نو ګره تاسو به find and select good special دراشه او پدې کې precedents all levels دا به واخلې او دا به دې زنو کې باس نو مطلب دا دی چې وګوره دا انسر د دې او دین راغلی دی او دا انسر وی د دې سیلز راغلی دی او دا انسر نو هغه ټول لیولز یې ماته خو د کیلکولیشن چې بیا دا غو سره پراپر لیولز دي چې دا انسر د دې دوانو سیلز راغلی دی او دا انسر بیا تاسو سره دین راغلی دی نو find and select good special کې دا ډېر زمونږ د precedents د direct only او د all levels خبره شو اوس ګوره تاسو زه تم چې آیا دا ویلیو دا چا سره جمع شوی منفي شوی دا نو زه په هغې باندې کرزر درو مداسې او بیا find and select good special تر راځم precedents dependents تر راځم direct only نو ګوره زه ماته وي او دا ویلیو د سره جمع شوی دا که چېرته په دې سیل باندې زه ودرېږم and then find and select good special تراشه او زه dependents direct only آیا دا ویلیو چا سره جمع شوی دا د ماته sorry no cells were found نشته د ما سره ان دا ویلیو چا سره جمع شوی منفي شوی نه ده بیا راشي find and select good special تا واپسې د دې methods او proper طریقه څه ده let me explain زه غواړم چې بھائی all levels څه دي
که find and select راشم good special ته او dependents زه ته چې all levels ما ته وښایه دا سیل د سره جمع شوی دی خو آیا دا سیل بل چا سره جمع شوی دی یا نه دی زه به all levels باندې کلیک کوم او دا به زه اوکې کوم نو ګوره ریلی سمپلی دا سیل وي د سره جمع شوی دی او دا سیل بیا د سره جمع شوی دی اصل کې نو ګوره څومره سمپل طریقې د لارې نه مونږ کولی چې بھائی هغه سیلز ډېر په اسانه سره سرچ کو ماته راکړي او بس یې مونږ سره دی لاست سیل what do you mean by last cell last cell څه شی دی ګوره که چېرې ما سره چېرته داسې سیلري وي یا زه لیکل کومه داسې ډېر say for example I'm typing some sort of text او زه دغسې لیکل کوم لاندې داسې روان یم او بیا زه دا کرزر خپل چېرته برو دروم زه ته یم چې وایي ما هغه لاست سیل ته بوځه نو find and select good special ته راشه لاست سیل باندې به کلیک کړي او دا به اوکې کې دې ځای نه نو ګورې تاسو زه دې سیل ته دې ځای ته راوستم اخري نمبر سیل ته راوستم کوم ځای کې چې موږ اخري نمبر دا لیکل کړي دي بیا find and select good special ته راشئ او بس یې موږ سره دی visible cells only مایکروسافټ ایکسل کې یو بل غضب دا دی که چېرې تاسو د یو فایل ته راشئ لکه دس ون او په دې کې تاسو دا یو څو سیل داسې هایډ کې وګورئ دا مې هایډ کړی ځای نه دا مې هایډ کړه دې لارې نه نو زه ته یم چې بھائی دا سیلز ما ته وښایي چې دا کوم ځای کې دي نو find and select good special ته دا visible cells only دا به اوکې کې ما ته وګورئ په دې ځای کې ستا دا سیلز وي پټ دي دې ځای خو دې کې غضب دا دی کله چې تاسو یو څو سیل هایډ کې نه چې کله تاسو یو څو سیلز هایډ کې نو ډېر هغه تاسو سره بیا فارمیټ کې ویلیو که نه نو هغه انهایډ کېږي نه انهایډ روز ای باندې اثر نه کوي موږ سره اکثر کې دا لوی مصیبت دی دا اپلیکیبل ما سره نه دی اصل کې دا کمان نو زه اول داسې کار وکړم چې find and select good special ته به راشم visible cells به اوکې کم دې ځای نه او بیا د هغې نه پس چې کوم دی unlimited یا خو دې ځای نه اپلای که unhide rows یا خو داسې وکړه او یا چې کوم دی کنټرول 0 وخت تاسو ویلو که نه کنټرول 0 تاسو د هغې نه ایډ کې ډېر داسې لکه تاسو دې ځای نه یو څو سیل داسې هایډ کړل که نه کنټرول 9 نو بیا به څه وکړم دلته به راشم که چېرې تا سره دا رو انهایډ کېږي نه او کار د سره نه کوي دې ځای کې نو find and select good special ته به راشئ visible cells only به انتخاب کې دې ځای نه او دا به اوکې کې بیا به څه وکړې کنټرول شفټ 9 ووخه نو چې څونه روز تاسو هایډ کړي هغه تاسو له واپس ترې درکړي دي it is really simple بیا find and good special ته راشئ او بس یې اصل کې conditional formats دي نو ګورئ څنګه چې دا دو دقسې دی کې هم دا دو دي all and same اوس conditional formats تا ته یادوي condition formats مطلب دا دی چې زه یو کالم والم دی ځای نه او په کالم کې زه چېرته conditional format اپلای کړم لکه condition formatting ته راځم او دې ځای نه وګورئ دا condition formatting اپلای کوم چې بھائی کم په دې کې د سلو نه زیاتې نو هغه ما ته فارمیټ کا او چې د سلو نه کمې نو هغه مه فارمیټ کوه وګوره دې مالا اټومیټیکلی فارمیټ راته راکړي داسې اوس یو کس دی هغه چېرته دقسې فارمیټینګ په کالمس باندې اخیستی دی خو پته نه لګي چې کوم ځای کې فارمیټینګ اپلای کړی دی غواړم چې هغه وګورم چې دا فارمیټینګ کوم ځای کې دی نو زه به راشم دې ځای نه find and select good special ته او د هغې نه پس په وګورئ زه دې ځای نه کنډیشن فارمیټس که آلي یو که یو شاني دا وکې که دې ځای نه وي په دې کالم باندې دا کنډیشن فارمیټینګ اخیستی دی ګوره څومره ریل ایزي نو مطلب دا دی چې دا کنډیشن فارمیټینګ یې د دې لارې نه اخیستی دی وی کین ګیو اټ که یو شاني که ډېري تاسو یې کاپي کړئ دې ځای نه بل ځای کې اپلای کا وګورئ فارمولاز که پیسټ که ټرانسپوز که وټ ایور نه ما ته فارمیټس راته راکړه ځکه اوس آی کې هم دقه دی که زه دې ځای نه ایني ویلیو لیکم دا فارمیټس به ما ته دې ځای کې موجود دي زه ته یم چې آیا ټول راته وښایه نو بیا خو ته ګوډ سپیشل ته یا دې ځای نه آل یا یو شان انتخاب کړی یا دې ځای نه وکړې یا find and select ته راشي کنډیشن فارمیټینګ دې ځای نه هم کولی شي وی ګوره په دې دوه کالمو باندې تا چې کوم دی کنډیشن فارمیټینګ دې وی اپلای کړی دی you added here condition formatting on this cell او که چېرته زه validation rules اپلای کوم validation rules وګوره last number command find and good special کې that is data validation نو مطلب دا دی validation ما تاسو ته معلوم کړی و چې بندیز لګولو ته ویلی شي په یو ډیټا باندې موږ بندیز لګو چې آیا
څنګه زه یو ډیټا محفوظ وساتم لکه یو کس په دې کالم باندې زه برابر کنډیشنل فارمیټینګ یا ویلیډیشن په لګوم او هغه ودې ماته اتوماتیکلی سرچ پې کی راته زه به راشم دې ځای نه ډیټا ته را بشم دې ځای کې ډیټا ویلیډیشن ته او په ډیټا ویلیډیشن کې به زه هول نمبر ته راشم او زه ورته وایم چې بھئی د سلو د 100 and say for example the 200 ترمنځ زما نه عدد اخلا او د هغې نه اخوا دېخوا مه اخله اوس که زه ورکوم say for example یو غټ عدد ما ته سوري دا زه تا نه نشم اخیستی ځکه په دې باندې کنډیشن فارمیټینګ اپلای دی here is condition formatting د هغې د لارې نه موږ دلته دا کنډیشن فارمیټینګ اپلای کولی شو زه ته آیا دا کنډیشن فارمیټینګ یا دا ډیټا ویلیډیشن چې کوم دی دا ما ته وښایه نو یا خو د ډیټا ویلیډیشن ته راشه یا دې ځای نه وګورئ ډیټا ویلیډیشن باندې کلیک کا اتوماتیکلی تاسو له به دا ډیټا ویلیډیشن دې ځای کې درکېدله چې په دې کالم باندې تاسو ډیټا ویلیډیشن اصل کې اخیستی دی وګورئ دا څونه کمانډس تاسو د ګو ټو سپیشل کې وکړل دا په دې کې هم تاسو هلته شته دی لکه فارمولاز کمنټس کنډیشنل فارمیټینګ کانسټنټس اینډ ډیټا ویلیډیشن وګورئ دا دې ځای کې موږ سره شته دا تاسو وګورئ فارمولاز کانسټنټس ډیټا ویلیډیشن اینڈ کنډیشن فارمیټس یا دې ځای نه اپلای کې یہ دې ځای کې تاسو درکړي دې ځای نه تاسو کې دی سلیکټ آبجیکټس ته وګورئ if you have some sort of data وګورئ که چېرې تاسو سره څه ډیټا وي کنټرول انټر سره ما دا ډیټا راوسته اوس دا ډیټا چې کوم ده زه به داسې کار وکړم چې زه به آبجیکټس راولم I have to take some sort of objects وګورئ دا آبجیکټس دي داسې وګورئ موږ سره مختلف قسمه آبجیکټس دي یو کس ما ته وایي چې داسې کار وکړه دا آبجیکټس ډیلیټ کړه خو چې دا ډیټا ما ته هم دې ځای کې پاتې شي if it is added here hello وعلیکم السلام so let's see نو که چېرته say for example زه غواړم چې دا آبجیکټس ډیلیټ کړم او دغه دا ډیټا ما سره په خپل ځای باندې پاتې شي نو زه به سلیکټ فایند اینډ سلیکټ وګورئ سلیکټ آبجیکټس او دا ټول به کش کې داسې دی کې اینډ دین ډیلیټ really simple نو دې د وجې موږ صرف آبجیکټس انتخابو او یا سلیکشن پین ته راشو وګورئ دا سترګه تاسو ته ښکاري بس چې کومه آف کوئ او پټي چې کوم آن کوئ هغه به درکوي دلاسې یا دې ځای نه هایډ آل یا شو آل مطلب همدا آبجیکټس کمانډس دي یا سینډ ټو بیک او برینګ ټو فارورډ تاسو کړي وو که نه نو که یو څو آبجیکټس داسې یو د بل د پاسه پراته وي نو هغه تاسو اپ کولی شئ ډاؤن کولی شئ وغیره وغیره د یو بل نه داسې any object چې کوم تاسو سره وي اپ اینډ ډاؤن یې تاسو بوتلی شئ که نه لکه if you have وګورئ دا که چېرې دا آبجیکټ ما سره داسې نو وګورئ زه اپ یې کراته نو اپ یې راوسته د دې له به زه لږ کلر ورکړم وګورئ داسې زه یم ډاؤن یې که نو وګورئ د هغې نه یې شاته بوتو نو مطلب دا دی چې کله هم تاسو یو آبجیکټ چېرته راولئ یا ختموئ یې نو وګورئ دې ځای نه هم زه اپلای کولی شم یا شو آل کا یا هایډ آل کا دې ځای نه نو ډېر دا موږ سره ستاسو هوم ریبن کمپلیټ شو راځو دې بل ریبن ته let's see another ribbon that is called insert ribbon ته راځو په insert ribbon کې دا به زه سټاپ کوم